خبرونو سرټکی کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانیستل شوه. د هیواد 15 ولایتونو کې د سیمنټو کارخونې جوړیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ښځو د کاربندیز په دوام اندېښنه څرګنده کړه. د روغتیا وزارت یو پلاوی ایران ته د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په موخه سفر کړی. او ټرمپ افغانستان د 12 ګواښمنو هیوادونو نوملړ کې شامل کړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانیستل شوه. افغانستان ته د قرغیزستان د پلاوي رسمي سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د قرغیزستان هیواد د سوداګرۍ خونه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر پیکیت صدیقوف په حضور کې پرانیستل شوه. د خبرپاڼې له مخې په دغه پرانیسته کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یادې خونې پرانیستل د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بللی. دغه سوداګریز کور د پرانیستې موخه د همکاریو پراختیا، د سوداګریزو تبادلو زیاتوالی، د سوداګرو ترمنځ د اړیکو اسانتیا او د ګډو پانګونو هڅونه بلل شوې ده. د هیواد 15 ولایتونو کې د سیمنټو کارخونې جوړیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سیمنټو 15 سترې پروژې د کندهار ترڅنګ په هرات، جوزجان، لوګر او پروان ولایتونو کې لاسلیک کړي دي. د یاد وزارت ویان همایون افغان ویلي چې په کندهار کې د سیمنټو جوړیدونکي کارخونه به په راتلونکو 15 میاشتو کې فعالیت پیل کړي. هغه زیاته کړي چې د سیمنټو ټول خام مواد لکه د چونې ډبره، ګچ، اوسپنه او د ډبرو سکاره د افغانستان دننه موجود دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د راوړلو ضرورت نشته. او په وینا یې هڅې روانې دي چې افغانستان د سیمنټو له اړخه ژر تر ژره پر ځان بسیا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو پر حضور د بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په هیواد کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو پر ورتګ له بندیزه 100 ورځې تیریږي. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض د افغانستان په ګټه نه دی او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ښځو له حضور پرته ټولو اړمنو کسانو ته دغه سازمان حیاتي ملاتړ نشي رسیدلی او اوسني محدودیتونه د خدمتونو پر رسولو منفي اغیزه لري. د روغتیا وزارت یو پلاوی ایران ته د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په موخه سفر کړی. د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال حمدالله زاهد د یو پلاوي پر مشرۍ ایران ته سفر کړی او هلته یې د یاد هیواد له لوړپوړو روغتیایي چارواکو سره لیدلي دي. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې دواړو لورو په دې لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تجربو تبادلې، د تنظیمي تفاهم لیکونو تطبیق، د افغان متخصصینو د ظرفیت لوړول او افغانستان ته د خوړو او درملو د وارداتو د اسانتیا پر موضوعاتو هر اړخیز بحث او خبرې کړي دي. د ورته سفرونو موخه د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا او افغانستان کې خلکو ته د معیاري خوړو او درملو لاسرسی ګڼل کیږي. ننګرهار کې راستنېدونکو کډوالو ته د یو ښارګوټي جوړېدل منظور شول. د ننګرهار والي ملا محمد نعیم ماخون په هڅو د کور او ښار جوړولو وزارت له لوري په سره رود ولسوالۍ کې راستنو شویو کورنیو لپاره د یو نوي ښارګوټي تفصیلي پلان منظور شو. د ننګرهار رسنیو دفتر راپور له مخې دغه ښارګوټی چې په 1006 جریبه ځمکه جوړیږي له 5 څخه تر 15 بیسوي ځمکې پورې به نمرې ولري. د ننګرهار د کور او ښار جوړولو رئیس مولوي محمد نبي سعیدي وایي یاد ښارګوټي لپاره ټول ښاري اساسي او بنسټیزې اسانتیاوې هم په نظر کې نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دغه ښارګوټي کې یوازې هغه راستنو شوو مستحقو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي چې د ننګرهار تذکره ولري. اوچا د زلزلې له امله د کونړ او ننګرهار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. اوچا په یو راپور کې وایي که څه هم مرستندویه بنسټونو تر اوسه 340,000 کسانو ته مرسته رسولې خو د بودیجې کمښت د مرستو بهیر له جدي ننګونو سره مخ کړی دی.
ملګرو ملتونو نړیوال بانک او اروپایي ټولنې په همکارۍ یوه نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کونړ او ننګرهار کې د زلزلې د زیانګالو سیمو بیا رغونې لپاره 128 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. راپور کې راغلي د زلزله ځپلو اساسي ستونزه چې د کورونو جوړول دي لا هم پر ځای پاتې ده او تر خیمې لاندې ژوند تیروي. د اګست پر 11 په کونړ او ننګرهار کې شوې زلزلې له 2000 زیات کسان مړه کړل او نږدې 9 میلیون وګړي یې اغېزمن کړل. افغانستان د 12 ګواښمنو هیوادونو نوملړ کې شامل کړ. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د سفر ممنوعیت د هیوادونو نوملړ پراخ کړی او افغانستان یې د 12 ګواښمنو هیوادونو نوملړ کې شامل کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دا هیوادونه د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ګواښونو پر وړاندې د ملت د ساتنې لپاره د معلوماتو د شریکولو او څېړنې په برخه کې ښکاره دوامداره او سختې نیمګړتیاوې لري. د افغانستان ترڅنګ میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، ګینا، اریترا، هایتي، ایران، لیبیا، سومالیا، سوډان او یمن هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ پر وګړو بشپړ سفر ممنوع شوی دی. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د ځینو نورو هیوادونو پر وګړو هم بشپړ او جزوي محدودیتونه لګولي دي. د ټرمپ لخوا د وینزویلا رژیم د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه وپیژندل شو. د امریکا ولسمشر دستور ورکړ ټول بندیز لرونکي د تیلو لیږدونکي بیړۍ چې وینزویلا ته داخلیږي یا له دې هیواد څخه وځي په بشپړ ډول محاصره شي. ټرمپ د وینزویلا حکومت تورن کړی چې د سمندر له لارې امریکا ته نشهیي توکي قاچاق کوي، خو د وینزویلا حکومت پر امریکا تور پورې کوي چې د رژیم د بلدون هڅه کوي او غواړي د دغه هیواد د تیلو پراخه زیرمې تر خپل واک لاندې راولي. اروپایي هیوادونه د اوکراین د زیانونو د جبران لپاره یو بنسټ جوړوي. د شاوخوا 15 هیوادونو مشران او استازي غواړي چې اوکراین لپاره د نړیوالې دعوی کمیسیون د جوړېدو پریکړه په رسمي ډول تایید کړي. دا بنسټ اوکراینیانو ته دا زمینه برابروي چې د روسیې فدراسیون د کړنو له امله چې د 2022 کال له فبرورۍ راهیسې د اوکراین جګړه پیل شوې د رامنځته شویو زیانونو، تاوانونو او یا صدمو لپاره د غرامت غوښتنه وکړي. یاد کمیسیون به هغه دعوی وڅېړي چې د زیانونو د ثبت دفتر کې درج شوي دي. یاد دفتر مخکې له دې خپل فعالیت پیل کړی او په 2023 کال کې د آیسلینډ په کوربتوب د اروپا د شورا د غونډې پر مهال جوړ شوی و. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.